د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو هیوادوالو د ښار نه ډېر لرې تانګي توخچي ته راغلي وو. دغه ساحه د بېسودو ولسوالۍ پورې مربوط دی، خو دلته یو داسې کورنۍ ژوند کوي قدرمنو هیوادوالو، داسې یو بېوزله کورنۍ ژوند کوي هیوادوالو، چې د ژوند ډول ډول ستونزو سره غریبي، فقیري او بېوسي سره مخامخ دي. دا کورنۍ قدرمنو هیوادوالو د کونړ او جلال آباد پر لویه لاره د دې ترڅنګ دلته ژوند کوي او په داسې یو ځای کې ژوند کوي قدرمنو هیوادوالو چې تاسې وګورئ نو ستاسو زړونو کې به هم رحم راشي. تاسې چې کله دغه ځای وګورئ قدرمنو هیوادوالو، ستاسې دا د سر ویښته به ودرېږي چې آیا دا هم ژوند دی چې دغه کورنۍ دلته تېروي. راځئ قدرمنو لیدونکو چې دغه کورنۍ سره د نږدې نه وګورو، په دې هیله چې بیا هم موږ سره پاتې شي او د خپرونې تر پایه پورې دغه خپرونه هم وګورو. یوسف جانه راشه کنه قربان. قدرمنو لیدونکو، دا ځوان یوسف جان نومیږي چې دغه کورنۍ سرپرست دی، خو متاسفانه چې کوم کار کسب نه لري. کله چې ورته کار پیدا شي خو که کار ورته نه پیدا کیږي همداسې بیرته خپل کور ته راځي او شپې او ورځې دغه کورنۍ په نهار، په لوږه، په تنده تېروي. قدرمنو لیدونکو، دغه ځای کې چې دغه کورنۍ اوسېږي لکه چاردیوالي ځان ته د کپړو څخه جوړ کړی، څادر یې داسې ټکوالی دی او هغه د سمټو بورۍ او یو چاردیوالي غوندې ځان له تو کړی. دغه کور یو دروازه هم نه لري. د یو کور لپاره حتما د یو چاردیوالۍ، د یو دروازې، د یو اتاق ضرورت وي، خو متاسفانه چې دلته داسې نشته. د کونړ جلال آباد د لویه لار تر څنګ دلته بره چا دوکانونه جوړ کړي او لاندې دغه کورنۍ ترې ژوند کوي. دوی سره غواړو چې د نږدې نه خبرې وکړو او د دوی د ژوند د ستونزو نه تاسې خبر کړو. راځئ چې دوی سره وګورو. قدرمنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې مخکې ما تاسې سره یوسف جان در معرفي کړو چې یوسف جان د دغې کورنۍ سرپرست دی
خو یوسف جان په رواني تکلیف مبتلا دی. نشي کولی چې د خپلو ماشومانو لپاره د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي، روزګار وکړي. خو نن دغه کورنۍ دې ته وهڅېدو، دې ته مجبور شو چې موږ ته ټلیفون وکړي او موږ دلته راشو او د دغې کورنۍ غږ تر تاسو مینوالو ورسوو. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، لومړی کې غواړو چې د یوسف جان هغه ستونزې تاسې ته واورو، تاسو ته په خپله دا ووایي چې زه د کومو ستونزو سره مخامخ یم، په ما باندې دا وخت څنګه تېرېږي، زما په کورنۍ باندې دا وخت څنګه تېرېږي، زما په دغه واړه واړه ماشومانو باندې وخت څنګه تېرېږي. یخني دی په داسې ځای کې چې تاسې ګورئ په دې اتاق کې یو ښه سترنجي نشته. موږ همدا اوس په پلاستیک باندې ناست یو، لاندې فرش پکې نشته دی، ټول د زیم نه ډک دی، اوبه دي دلته، بیا هم دا کورنۍ پکې ژوند کوي. یوسف جانه سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. زموږ کور ته په خیر راغلی. ستاسو نه یو جهان مننه چې تاسو زموږ پوښتنه وکړه او دغه ځای ته راغلي او د غریبو سره د زړه خواله شریکه کړله. خوشحاله اوسئ. یوسف جانه که ته موږ ته ووایې چې تاسې اصلي د کوم ځای اوسېدونکي؟ موږ اصلي د کامې اوسېدونکي یو. هلته زموږ شی مې شی نه لرو، سرپناه ځای ځایګی، بس دغه هلته راغلي یو، مسافرۍ ژوند کوو. بس هغه کور کې چې دا کوم یو تاسو ګورئ دلته موږ همسایه پراته یو، اویلی مویلی نشته دی، بس هغه جارګنې تاسو وکتلو پردې م راتاوې کړي، بس د غریبۍ شپې دي دغلته تېرو. او بعد د هغې نه موږ د پېښور نه راغلو، د مجبوریتۍ شپې وې او پېښور کې په موږ باندې اله ګوله ډېره درنه شوه. پاکستان پولیسو پوجیانو دې ټولو موږ وښلو، ټکولو، ځورولو، موږ کور هر څه عملته پاتې شو. بس دغه خپل آیا عزت را باندې ګران و، د شپې موږ په تورخم باندې راوختو، خپل ملک ته م پناه راوړل. او بعد د هغې نه بس دغه زندګي ده او دغه ژوند دی، بس دغلته تېرېږي. په دغه لمده کوټه کې دغه یو چت لاندې ناست یو، نه دروازې شته نه کړکۍ شته، او دغه بچیان مې د خواران د مکتب په ارمان دي چې موږ مکتب یا ټول ماشومان مکتب روان دی. ما ته کله وایي لالا قلم، کله وایي کتابچه، زما وس نه کېږي دغلته د تیږو کار کوم، کله دیړۍ ته لاړ شم ماښام په تمه چې پلار به مې یو قب شی راوړي، داسې وخت راشي چې زه ماښام همداسې تش جبری شم، دی خواران په تمه دلته ما ته ناست دي چې وګوري چې پلار سم شی نشته، وږي تږي خواشیني همداسې څملې وده شي. سهار چې راپاڅېږم بیا خپلې غریبۍ پسې روان شم، د دی دا جړاګانې او پرېدونه چې وګورم، زندګۍ نه مې زړه تور دی، ژوند نه مې زړه موړ دی، هېڅ زندګي مزه نه راکوي. سهار وځم ماښام راځم، که غریبي یې وکړو که نه بېرته تش جبری شم، هغه د دې دغه قلم او کتابچې ارمان ما پوره نه کړو. نو نور زه داسې یم چې په خپل ژوند باندې مجبور یم. دا ښځه مې ده، دا غریب هم د اعصابو مشکل لري، هر وخت بس دغلته کټ کې راته پرته د دوا پیسې نه لرو، او نه هم د دوا وس کېږي چې کلینیکونو له لاړ شو. زه لاړم ولایتي شورا ته ورور جانه، ولایتي شورا کې مې عریضه وکړه، ولایت کې مې عریضه وکړه، مهاجرینو ریاست ته مې عریضه وکړله. څوک مې یو دفتر ته لیږي، څوک مې بل دفتر ته لیږي چې هلته خیمه درکړې، دلته خیمه درکړې. سرپناه مې نه و، دغه ورور سره د خدای پاک ښه وکړي، دغه ځای والا پردی خو ګېڼېوال دی، زه هلته په ډاګ باندې پروت وم. یو پلاسټیک دغه ترپال تاسو وکتو، هغه ځای کې ځوړند دی، دغه ترپال لاندې موږ شپې کولې. دغه سړی راغی چې وروره بل وس مې نه کېږي، دغه زما کوټه ده، دغې ته راشي او دغې کې واړوه. نو بس دغه زندګي ده او تېروي، دغه مې بچیان دي، خواران خلک مکتبونو ته رواني دی، صرف یو د قرآن زده کړه کړې ده، خلاص د قرآن زده کړې روان دي. د مکتب وس مې نه کېږي چې زه دې ته قلم، کتابچې یا نور وسایل، بوټان، چپلې، جرابې، هېڅ شي وس مې نه کېږي چې زه دې ته والم. یوسف جانه د پېښور د وختونو لږ راته داسې څه ووایه چې هلته د پولیسو له خوا نه ستاسې په کورونو باندې چاپې وهل کېدې، فوجیان به راتله، هلته داسې کوم داسې کړنې تاسې سره ترسره کېدې چې تاسې په دې پورې مجبور شوې چې خپل هغه هر څه په هغه ځای کې پرېږدي او تاسې هغه ځای پرېږدي او بېرته راشي دلته افغانستان؟ موږ ورور جانه په بټۍ کې خښتې اچولې، د ورځې به لګې ښکار به م کولو، یو دم به د پولیسو ګاډي راغله، چې پولیسو ګاډي به راغله چې په جیب کې به م څه شی وو هغه به م رانه واغسته، وال ټکول، ظلم و زیاتۍ، وزئ ماجرو، تاسو خره استئ، تاسو پلانکي استئ، سپک نظر به یې موږ ته کولو. موږ مجبوره شو، نور شپې نه کېدلې،
دا هغه ځای نه م کالي د شپې راواستم د زار کوم په غاړه جامې چې هماغه م راوړلې نور هر څه هملته پاتې شو هر څه زموږ نه پاتې شوي دي موږ هېڅ شی هم نه دي راوړي او دغه کومې دغه چې تاسو عکاسي کړل دا هم تا او ما یو بل را سره کومک کړی دی کور یې ودان او دغه یې راته راکړي په دې کې ژوند تېرو نو هلته موږ ډېرې د سختۍ شپې تېر کړې د سودا پسې به نشو تللی یو مریض بچی راته پیدا شو پېښوري بچي ته به هم سوال کولو چې وروره ته موږ سره لاړ شه موږ په دې لاره کې پولیس په عذابوي اسپتال ته به چې لاړو چې زر به را سره وي 500 پولیسو از 500 به موږ سره پاتې شو هغه دوا به هم پې زموږ نه کېده بېرته به نیمو نیم کله موږ را روان شو یوسف جانه هلته ژوند ډېر ګران و اکثر به هلته خلکو به کېدی شي دا به هم تاسو ته ویلو چې مهاجره کله ځئ دی ډېر موږ ته ویلي دي دی ډېر موږ ته ویلي دي هر وخت به یې راپسې نارې والې مهاجره کله به ځې نور موږ په خپل ژوند تنګ شو هلته خپل وطن ته چې رالو دلته هم چې دا حالات ته ګورو هغه ژوند ته چې اوس ګورو دلته دا ژوند دی او هغه ژوند هم چې وګورو ترخه ټول موږ باندې ترخه تېرېږي هلته هم ترخه او دلته هم ترخه دي په یو حالات کې بس موږ ګزاره نه کېږي غریبۍ ژوند دی هلته هم د غریبۍ ژوند د خښتې مچولې زندګي م روانه کړې وه یو قپ رزق هلته هم الله رسول او دلته چې رالو خپل وطن دی خپل وطن کې نه مزدوري شته نه کار شته نه روزګار شته چې هر دغه ته لاړ شو څوک هم یو طرف ته دیګه کوي پلانکي ته ورشئ چې هلته ورشو هغه بل ته ورشئ نور یې موږ نه هم لاره غلطه کړې ده یو وارې زه راته په ولایت نه یې راکړل دا د مهاجرینو ریاست د کمپونو کې چې دی دې ځای ته چې لاړم هغه رئیس ته مې چې عریضه وښوده ویل ته موږ سره د غریبو دپاره مرستې نشته هغه عریضه یې مانه وشکوله هغه عریضې چې رړۍ ما راټولې کړې ویې مې وړې ولایت ته زما په هغه عریضه باندې هېچا هغه ور ونه خوړ بیا لاړم ولایتي شورا ته ولایتي شورا کې کله به یو طرف ته لېږلم کله بل طرف ته بله ورځ یې بیا ولېږلم لاړ شه رئیس مهاجرینو ریاست ته موږ زنګ والې چې لاړم مهاجرینو رئیس راته مخ راواړو وایي تاسو ټول دروغ وایئ ما ورته ویل تاسو ما سره یو هیهات ولیکئ چې زما دا زندګي ورو زما ژوند وګوري که دروغ مې ویل هملته مې حلال کړئ ژوندی مې مه پرېږدئ حلال مې کړئ هېڅ ما ته یې ویلې زه زنګ درته وایم اوسه پورې ما ته چا زنګ ونه والو نه ما سره چا مرسته وکړه قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو زه په خپله د کډوالو چارو ریاست ته تللی یم هغوی هم په دې باندې اوس نه توانیږي چې کوم یو هیوادوال زموږ مستحق دی او کوم یو نه دی هلته داسې اشخاص راځي چې بالکل ضرورت به هیڅ شی ته هم نه وي خو بیا به هم هغه کډوالو چارو ریاست ته به مراجعه کوي چې ما ته خیمه راکړه ما سره دا مرستې وکړه ما سره دا مرستې وکړه خو نن زه د کډوالو چارو په ریاست باندې غږ کوم چې زموږ مخه صرف او صرف دا دی چې موږ تاسو ته هغه اړمن کورنۍ چې راستنېدونکې کورنۍ دي چې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه راغلي یا هغه بېوزله کورنۍ زموږ چې د ژوند پړاوونو سره مخامخ دي یا زموږ هغه د جنګ ځپلي هیوادوال چې د خوږیاڼو چپرهار او شینوارو څخه راغلي دي کډوالو چارو ریاست ته معرفي کړو تر څو د کډوالو چارو ریاست هغه په رښتینې چې زمونږ کوم ورونه مستحق دي هغه کورنۍ سره مرستې ترسره شي د دغې کورنۍ دغه حل موږ تاسو ته ځکه در وښوده زمونږ هغه ادارې چې مسؤل دي د دغسې کورنیو د کډوالو چارو ریاست د معلولینو معیوبینو کوم ریاست چې کوم یو دی همدارنګه زمونږ سره میاشت نور داسې زمونږ ولایت مقام او داسې نور ادارې چې د دغسې بېوزلو کورنیو مسؤل دی تاسې ته وښیو چې په حقیقت کې دغه کورنۍ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او تاسې ته د کمرې د لارې موږ د دې د ژوند هغه رښتینی تصویر وښیو قدرمنو لیدونکو دا وه د یوسف جان د زړه هغه څو خبرې چې تاسو ته مې وړاندې کړې دغلته زموږ یوه بله خوراکۍ هم ناست دی چې د یوسف جان کډه دی راځئ چې د دې نه هم دوه درې خبرې واورو چې په دغه حالات کې چې دغه ژوند د ډېرو ستونزو سره د دې مخامخ دی او دوی په داسې یو اتاق کې ژوند کوي داسې د ناستې لپاره یو ښه ځای هم نشته چې شپې او ورځې دغه خوراکۍ او دغه واړه واړه ماشومان د دې څنګه تېروي خورجانې که ته هم څه ووایې دلته داسې زیری بله ورځ مور راغلې او دلته مې دغه ورته واچوله هغلته کټه مې ورته واچوله ما دلته کښېنه کټ کې چې مور مې هلته دغه وکتو بېرته لاړه مازدیګر بېرته لاړله
پرون ویلې وایي تاسو وایي د داسې کې زندګي تېروئ کم هسې دغه کوئ تاسو وایي هغوی زموږ نه پسې بدتر چې بلا موږ سره کومک وکړي زموږ نه هغوی خورا نیستمن دي خدای بله ورځ چې دا ماښام د خاوند مې راغی د باندې سارا مزدورۍ نه راغی چې مزدورۍ نه راغی هېڅ شی هم نه و وړو ویل بابو موږ ته وایي دغه ترکاري ډوډۍ وخورو دا ترکاري نه وه بابو موږ ته ترکاري دا میلې ته ولي که سره راشه میله کې به چې ارزانه وي لږ راغله چې ماښام راغی هېڅ شی هم نه وهه چې نه وسه ما ورته ویل یا به ته په دې کور کې یا به زه په دې کور کې معذر دې کور نه لاړ شه نوره وایي چې موږ ته زما بچو ته یو رزق څلور ماشومان دام ته نشي ساتلی نور مې خاوند ولګېد خاوند مې هلته کېناسته جړاګانې شروع کړه بچي مې دلته جړله ځینې شپې ورځې ټول په جړا باندې بس نور د شی وروره د په پاکستان کې مې یو د هغه زوی و دلته مریض شو پېښور ته هم بوتلو پېښور ته هم بوتلو دا اوس د 2 کاله غونډه کېږي پېښور ته هم چې بوتلو هغې به ویل په شبخانه کې بستر کړی بابو خلکو به ښه خوراکونه راوړل ویل به دا ښه خوراکونه به خوړل دې به چې وکړه د بابو ماتم ما به دې ته چې د باندې به ووتم دې به ویلې ما سره خو روپۍ نشته دی وایي دې خلکو به راته ویل تاسو څه شی کار کوئ ما زما خاوند خښتې اچوي مال عربي کوي چې کور ته رالو بیته خاوند ته مې ویلې مالې ته ولګې په قرض باندې لږ دی هلته ولګېږه دغه نیم پا غوښه ورته راوړه دې ته په حق د زړه ارمان پوره شي دا لاړه په قرض باندې چې غوښه یې پټې راوړه هغه مازدیګر ته څو کېدو دا بیا خراب شو دا هلکه شبخانې ته هم بوتلو شبخانه کې دا د غوښې په ارمان باندې دنیا نه لاړو غوښه همداسې پاتې شوه دا دنیا نه لاړو په قرض کور ورته راوړله هغه هم ولاړ ماشوم مرګ ته ونه رسېږي ډاکټر وسه نه لرو چې لاړ شو ډاکټر ته ووځه دوایي ورته ویل هغه مرض مطابق دوا نه یم ورته یو پاکټ ګولۍ ورته ورکړي را روانې دې سره به وایي ښه شي که ښه که ښه نه شي قرض دوایي هم راته نه راکوي راته زوی مې د ناغه تکلیف لري دا چې به ډاکټر ته ویسو چې بله ورځ ډاکټر ته وړی دومره انصاف هم چا کې نشته دی د افغانستان خلکو خو بیخي داسې باز کې بیخي انصاف نشته دی د نقصه د 2000 روپۍ وه چې 1000 روپۍ ورته ورکړې 1000 روپۍ بېرته زما خاوند ته په مخ راایشتلې وي دا 1000 روپۍ دې واله دا د 2000 روپۍ دوایي ته 1000 روپۍ راکړې بیا د دوایي تې نستنه کړې وه بل سړی راغلی هغې ورته لوړه دوایي ورته ورکړه هغې به 1000 روپۍ د الله په رضا ډاکټر ته ورکړې چې دوایي ورته ورکړه دا به مجبوره یې ځکه بې دوایي کور ته راوړه خاوند مې چې راغی باندې دا خبرې کولې وایي داسې معلومات ته دا خبرې مه کوه دا خبرې معلومات ته مه کوه چې دوایي دا راغستې وه زه دغه دوایي زرګونې په مخ راویشتې ما ته وایي خورجانې کله چې د زوی وفات شو د کفن لپاره تاسو سره پیسې وې او که نه وې کفن دپاره پیسې را سره ګاونډیانو را سره مرسته وکړله ګاونډیانو سره مرسته وکړه کوم مېلمه چې موږ ته راغلی وو هغوی ځان سره شیونه راوړو موږ ته بچی مې په پردي کفن کې ښخ شوی دی موږ بیخي د 1 روپۍ وس هغه نه ګاډی راته پردو خلکو نیولې وو بې خبر نه پردو خلکو ګاډی ونیو دلته یې موږ راوست دلته یې خوشي کړو او ته ما چې راتلي د ګاونډیان هر څو راتله ځان سره کومک دپاره شیونه راوړله او بچی په کفن ماته موږ نه دی اغوستی په پردي کفن کې ښخ شوی زموږ بچی چې درته ووایم وروره یو کتاب زما د قصې نه ډکېږي چې یو کتاب قصې مې په زړه کې پرتې دي وروره همدا زموږ زړه دی چې ټینګ دی دغه ډېر غمونو او دردونو ته تر اوسه پورې او بچي مې خوار زر دي خورجانې کله چې د یوسف جان کار وکړي او د ځان سره وړي خو کله چې کار ونه کړي ته ورسره بیا څه وایي دغه ماشومان مې څنګه کېږي زه به څنګه کېږم هلک راته بس دغه ورته ورته یم چې دا ماشومان 4 ماشومان دي ورته یم دا ورته وایم چې دا نشي ساتلی نو ماشومان نشي ساتلی زه بس په مخه د ښه ښځه نو دا راته دغه کوي وایي بس ماشومان وایي څنګه چل به وکړم نشته مزدورګار نشته سارا ته لاړ شم دلته راشم سارا کې مې زړه خوري نجلۍ ته راشم ته مې زړه خوسا کوې وایي چې نشته زه خو په بچو مې دال پرزو کېږي نه چې دا پرزو مې په بچو باندې دا نشته دی چې نشته دی کور کې دغه نشته دی ته به سره جنګ او شور کوې زما خو نور ژوند دغه کړ او بله ورځ مې خاوند وایي هلته لاړ شم مزدوري په سارا باندې مزدوري نشته دی او دلته چې راشم هلته را سره ښځه جنګونه شورونه کوي
دغه دواړه کاله 2 جنکین دي او بس دغه ته نه رزق په داسې په پراخه شته دی او نه داسې د چا خبر د سلوک شي دا کالي مالي چې دا تا او ما راکړي دا من کالي او ستا او زما غوندو ستا نه دغه شي خلطو کې راچولي زما نه دغه خلطو کې راچولي موږ ته راوړي بچو ته یې جوړ کړو ورته په غاړو باندې واچو د خدای ته ورتګ دی دې کې د ایمان ذره د سړی دروغ وایي ولې به سړی دروغ وایي دې کې بچیم داسې دغه نه دي چې ولاسې سهار ته چې وځي بابو د موږ ته دا شاسې دغه جنۍ ده نن مې غرمه په دې دغه کټ باندې ناسته وه بله غرمه ترکاري موږ نه کړم هلته یو دوه دانې لوګان پراته ځان ته به سر کړی وې که بلغتو مې ووخله نور لاړه دغه شاته واچول لاړه مدرسې ته روانه شوه جانې مخکې تاسې موږ ته وویلو چې خاوند سره زما تر دې حده پورې خبرې راغلي چې ما ورته ویلي ته زما ماشومان نشي ساتلی نو ما ته پرون ماښام مې ورته ویلي دي پرون ماښام مې ورته ویلي چې ته زما څلور ماشومان ساتلې یا به ته په دې کور کې یا به زه په دې کور کې ما ته طلاق راکړه زه ځم ښکاره ځان طلاق غواړم پوه شو خاوند مې نور هلته کېناستو به هلته بوجۍ ته تکیه وویله ژړل یې ویل ته مانه طلاق غواړې ویل زه نو څه وکړم وایي ته مانه طلاق غواړې زه به خیر که ستا زما په تګ باندې ستا ژوند ښه کېږي زه به دا کور پرېږدم لاړ به شم خو ستا ژوند د خدای په ښه کړي وایي بس چې نیمه شپه شوله بېرته خپل کور ته راننوتم حاضر هم نه و زما ماغزه خراب دي راځه چې ته لاړم شم زموږ ژوند باندې څوک پوښتنه نه کوي او که دې کور کې هم زموږ د ژوند څوک پوښتنه نه کوي راځه راننوځو ام دې وجې نه که نه ماشومان مې نه خر دی بل د خپله پردي زموږ د ژوند پورې خانداګانې کې خاندي نن په دغه واړو ماشومان د دلته تنور هم نشته هېڅ شی هم نه نن ډوډۍ موړه ما ګاونډیانو ته ولېږل دا ګاونډیان پاخه کې چې ګاونډیان په هول په لاره باندې یو دغه تېرېږي زموږ هسې تربور غوندې دی هغې ورته ویل دا وړم چېرته روان کړي دي بابو موږ پورې خاندل وای بیا چې راغله ژړلې ما ورته ویلې مال مه ژاړه خاندي به موږ خدای ته صبر زموږ د دې وجه باندې زه دې ته وایم چې نه د ښه ځای شته نه د بد ځای شته دا کوم داسې رقم ژوند دی چې موږ باندې راغلی ستا د یو څلور بچي ته نشي ساتلی یوه ښځه ته نشي ساتلی دا څه رقم زندګي ده ستا پوه شو دا وایي خدای نه وغواړه ما نه یې غواړي وایي خدای نه یې وغواړه وایي لکه خپلوان چې د دې ترڅنګ تا سره مرسته وکړي د دغې ماشومانو باندې یو د شفقت لاس راکاږي هغه تا ته پیغورونه کوي او تاسو ته خبرې کوي او موږ شفقت مبقت نشته دی داسې د خپل هم دي لکه یهودیانو غوندې دغلته پراته ټول چاپېره خپل کورونه لري خپل زندګیګان لري موږ پراته وو پکې الیده به یې خلکو ته ویلې وایي لاړ شئ د دې کوډۍ م ترې دغه زیب ځمکه باندې تړولي دې کوډۍ م ترې نه دغه اخلئ کرایي ترې نه اخلئ وایي د زیم ترې کرایي اخلئ اخر یې په هغې نه په تنګ کړو دلته رالو دلته دې سړي ویل راشه وایي زموږ کوټه ده پکې واړه وروره ځان نه وایي جارګې تاو کوي دلته پکې اوسېږي دلته اوس کوم ځای کې سړی تنور دغه کې نه تنور واس خو بیخي لرو نه چا خبره دلته نغرې څه نغري ځای نه لرو چې نغرې پکې کېږدو موږ هغه وړولي ګاونډیانو ته په سر کړو ګاونډی نه راوړي چې پخی کړي راته بیا راته راوړي کور ته دا دې د ورو دې دا ته په زندګۍ باندې حساب یې ورو دا زندګي ده درمنو لیدونکو دغه خورجانې خبرې تاسې واورېدې چې زموږ ترمنځ داسې خبرې راغلې چې خبره زموږ تر طلاق پورې ورسېده زه په تاسې باندې غږ کوم هیوادوالو په تاسې باندې غږ کوم ای پښتنو دغه واړه ماشومان د خپل مور او د خپل پلاره مه پرېږدئ چې جدا شي راځئ دوی سره مرسته وکړئ راځئ د دغې ماشومانو لاسنیوی وکړئ تر څو دغه کورنۍ په دې خپل ځای کې دغه ښځه خاوند دغه واړه ماشومان همدلته پاتې شي که تاسې غواړئ بیا هم په تاسې غږ کوم پښتنو چې زموږ د هیله خیره ټولنې سره یو ځای شي زموږ د هیله خیره ټولنې په وایبر شمېره خپل مرستې راواستوئ تر څو مونږه دغه مستحق کورنۍ ته ستاسې هغه مرستې ورسوو
که تاسې غواړئ چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ نو تاسې کولی شئ زموږ د وایبر په شمېره چې 003 9 600 501 زموږ بله شمېره دی 003 9 28 19 545. قدرمنو لیدونکو دغه مرستې چې تاسې ګورئ دا د حسیني صاحب چې زه ترې نړۍ مننه کوم چې دغه بیړنۍ مرستې 15 کورنیو سره ترسره کړو چې موږ د هر کورنۍ یو کلیپ دوه کلیپ موږ یو ځای کړی او موږ به هغه ټولو لیدونکو ته ښیو چې تاسې کومې مرستې کړې دي موږ هغه مستحقو کورنۍ ته رسولي او بیرته هم تاسې ته د شرق راډیو تلویزیون له لارې د هغه خپرونې کلیپونه جوړ کړي دي او تاسې ته هم ښودلي د دغې کورنۍ یو بل ملاله تورسری چې دلته ناسته ده هغه چې د دې سره هم دوه درې خبرې وکړو چې کله پلار او مور د دې په جنګ شي هغه د دې لپاره چې د دې په کور کې څه نه وي چې هغه وخت په دغه خوراکۍ باندې څنګه تېرېږي خورجانې که ته هم څه راته ووایې چې ستاسې ژوند څنګه تېرېږي زموږ ژوند ډېر خراب تېرېږي کله چې موږ نه مدرسه یوې مدرسې ته لاړ شو هلته پیس چې وغواړي موږ هغې مدرسې نه ځان وباسو بلې ته لاړ شو هلته پیس وغواړي اخر همدې کې موږ قرآن کریمونه تلاوت کړله او اوس د مکتب ارمان لرو د مکتب نه شو ویلی ځکه غریبي ده کله یو ځای نه بل ځای ته ځو بل ځای نه بل ځای ته ځو موږ کتابچې غواړو قلمونه غواړو پلار سره م روپۍ نشته دی موږ هېڅ وس نه لرو چې مکتب ته لاسرسی ولرو زړه مو هر وخت کې ځورېږي خلک ګورو چې مکتب ته ځي بکسې شاته اچولي کالي اغوستي زموږ زړه ځورېږي خو هېڅ نه شو کولی ځکه چې پلار سره م وس نشته دی پلار م ډېر غریب سړی دی کله چې د شپې راشي موږ کله نهار ودوشو او کله ډوډۍ وخورو کله چې د ورونه او خویندې د پلار نه ښه کالي غواړي نو هغه وخت ستا د مور او پلار ترمنځ جګړه پیدا شي هغه وخت ته څه کوې خورجان موږ دغلته د کوټې ته رادننه شو جاړو نور څه کولی شو هېڅ هم نه شو کولی بس یو ته یو چپ شه بل ته یو چپ شه بس دواړه پلار مې رواني تکلیف لري مور مې اعصابو دغه هم لري تکلیف هم لري فشار هم جګېږي یو پیره بس پرېوځي چې څه مري بیا بس ورته ناست یو جاړو ورته هېڅ نه شو کولی څه به وکړو موږ ورته یو غلي شي دی دواړه بس پلار مې رواني تکلیف لري او مور مې لري بس دواړو شروع کړي موږ دغلته د کوټې ته څلور واړه دننه شو جاړو کله چې د دوی جګړو ته د دې جنګونو ته ته ګورې نو کیدای شي تاسو ته به هم رواني تکلیف پیدا شي ځکه یو ورځ دوه ورځ د غریبۍ د وجې نه د مسکینۍ د وجې نه د دوی ترمنځ جنګ وي نو تاسې هم کیدای شي په رواني تکلیف باندې اخته همداسې امکان لري کله هم څه چې دوی سره ډېر تودې سره زموږ په سر کې سمې سړکې کېږي نور هم زړه نور ټینګېږي نه نورې چغې سمې خود جړا د لاسه نور څه وکړو موږ باندې خدای پاک د الله اوسته دلته خدای ته صبر وکړه بس مور هم شروع کړي پلار هم شروع کړي بس دواړو عصبي تکلیف دی بس شروع کړي موږ نور څه وکړو ګولۍ ورته راواخلو ګولۍ کې وخوري هم بس دی بس ناست او بیا دواړه ژاړي بیا هېڅ هم نشي کولی دواړه ژاړي اوښکې رواني خورجانې چې کله په خپلو خپلوانو کې ستاسې واده کېږي آیا هغه خلک تاسې غواړي او که نه موږ وغواړي څوک هم غواړي څوک هم نه غواړي موږ ته بیا سم نظر نه کوي هغه چاته نظر کوي څوک چې مالدار وي او چې کله لاړ شو د خلکو کالیګانو ګورو دلته راشو مور پلار ته وایي موږ ته کالي واله مور مې وایي روپۍ کومه دي روپۍ نشته دی پلار مې چې کله کار ته لاړ شي بېرته تش لاس راشي موږ بس جاړو څه وکړو نور خو هېڅ هم نشو کولی ټولو خلکو کالیګان ښه جامه ګورو ښه چپړې ګورو ښه کالي ګورو خو زموږ وس نه کېږي پلار مې عصبي تکلیف لري هېڅ هم نشي کولی قدرمنو لیدونکو یو کوچنی ګلالی ماشومه هم ناسته ده راځه چې دې سره هم دوه درې خبرې وکړو نوم دې څه شی دی کلثوم کلثوم بچی مکتب وایې نه ولې مکتب نه وایې ځکه چې پلار سره مې روپۍ نشته دی پلار سره مې روپۍ نشته چې موږ مکتب کې داخل کړي هېڅ شی بکسه مکسه راته ولي کتابچه راته ولي یا قلم یا پنسل راته ولي پلار سره مې روپۍ نشته چې دا راته ولي مکتب په څه شي ویو
ستا د دغې څادر نه علاوه ګرم څادر شته دی، نور داسې کالي دې شته دی چې ګرم وي او که نه؟ نشته دی. کله چې بیرون ووځې او نورې جینکو ته وګورې چې ښه ښه کالي اچولی وي، ستا به هم زړه کېږي مور پلار ته به یې څه شوی دی؟ مور ته وایم کالي راته وکړه. مور مې راته وایي پیسې را سره نشته، کول مې درته که پیسې را سره وي تاسو نو دې زر شي. وایي موږ سره پیسې نشته چې کالي درته وکړو. هغه ماشومه چې په دې هم لا نه پوهېږي چې دغه ژوند څه ته وایي، چې کله بیرون وځي ماشومانو ته ګوري، خپلو همزولو ته ګوري، راشي مور و پلار ته وایي چې ما ته ښه کالي وکړه، ما ته ښه د خوراک لپاره یو څه راوړه. دا ماشومان خو نه پوهېږي چې زما د پلار کار شته او که نشته، زما پلار په رواني تکلیف اخته دی او که نه، زما مور هم د رواني تکلیفو ښکاره ده. قدرمنو لیدونکو، زمونږ په افغانستان کې ما اکثر دا ویلی دی او بیا هم وایم چې زمونږ دغه هیوادوال ولې په رواني تکلیف واخته کیږي. د رواني تکلیف لامل چې په افغانستان کې دی هغه ځکه چې دغه جنګونه دي. د جنګونو ترڅنګ هغه غریبي، هغه بېوسي او هغه ناچاري ده چې اوس هم تاسې د دغې کورنۍ خبرې واورېد. الله دې په ټولو بېوزلو کورنیو، په ټولو مسلمانانو دې رحم وکړي. دوه واړه واړه بچیان د دغې کورنۍ هم دلته ناست دي چې کله مور یې ژړله، خور یې ژړل، دوی هم ژړلې. راځئ چې د دې سره هم خبرې وکړو. نوم دې څه دی؟ عدنان. عدنانه، ته مکتب وایې او که نه؟ نه. ولې مکتب نه وایې بچی ته؟ موږ پلار وس نه کېږي چې موږ ته قلم وایي، موږ ته کتابچه وایي، موږ بکسې نه لرو، هېڅ شی نه لرو، نو موږ ته مې پلار په چیشه کتابچه وایي. قدرمنو هیوادوالو، درنو لیدونکو او زړه ته نږدې افغانانو، کله چې د دغې کورنۍ ته راغلم او د دغې کورنۍ دغه ګلالي ګلالي ماشومان ما ولیده، د دې تاسې مخ ته وګورئ، په مخ کې د دې په وجه چې د دې په مخ کې سوروالی وي، د دې په مخونو باندې وګوره زیړوالی شته. د دې نه تاسې اندازه ولګوئ پښتنو چې دغه کورنۍ به د خوراک څښاک لپاره به څه نه لري. تاسې که د یو شتمن هیوادوال ماشومانو ته وګورئ، مخ به یې تک سوري لکه انار غوندې، خو د یو غریب بچی چې تاسې ګورئ د بې خوراکۍ د وجې نه، د بې خوراکۍ د وجې نه د هغې مخ به زیړه اوښتی وي. افسوس افسوس افغانانو، راځئ د دغه کورنۍ په حال باندې رحم وکړو. یو بل ورور هم دلته ناست دی، دې نه هم پوښتنې کوو. نوم دې څه دی ورور؟ منصف. منصف جانه، مخکې د مور جانه وویلو چې ته مریض یې، هیا څه مریض یې؟ زما د دماغ تکلیف دی، پلار مې دوايي واخیسته راته، ډاکټر ورته په مغز زرګونه ویشت وایي دا دوا دې سته نه کړه راله. بیا بل سړی رالی، د زرګون مې ډاکټر ته ورکړو، پلار ته مې ویلې زه وروره د هواره سوی دې پوځوئ. زما دماغ تکلیف د شپې چې سم خوب نه راځي، ساه مې بنده شي، نیغ ناست یم، مور او پلار مې پر سره ټوله شپه په ځای وي. ساه مې بنده شي، بس پروت یم، سترګې غړوم خو ساره شم اخیستی. پلار مې راته ناست وي، مور مې راته سینه بنګي، بس دومره توان راکړی چې جګ شمه کښېنم بیا ساه واخلمه.
بله شپه هم راباندې دغسې چل شوی و بس لارې پروت وم ساه مې نه شو اخیستی سترګې مې غړولې نه مې اواز کولی شو د پلار مې چې راویښ شو ما نه یې کته پورته مې ور پاڅېږو چې زوی دې د مرګ په حالات کې دی وایي ساه مې نه شو اخیستی بس ځای په ځای مې ساه ولاړه وه دا 11 کلن شي عملیات کوي موږ د عملیات وس نه لرو موږ چې باندې عملیات د عملیات کې دا به روغ شي چې موږ وس نه لرو موږ الله ته صبر دی تر الله رغونکی باچا دی الله به یې روغ کړي په دې کې 11 کلن وس نه رسېږي چې موږ پیسې دغه کوسي ساعت مخکې مې ته ویلې وه چې 15 روپۍ مې د وړو د لاس نه کش کړي وي او هغه مې خزانه کې جمع کړي وي هغې باندې مې خوسۍ واغسته ځان ته چې دا لږه غټه شي دې به موږ علاج وکړو هغه چې تا ته یو ما ته لږ خیمه راکړه چې دې ته یې ووښه لږ خیمه راکړه دغه چا رانه کړه خیمه هغه خوسۍ مې د یخ د وجې دا 3 ورځې 4 ورځې کېږي چې مړه شوه قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونو د خپرونې مینوالو زه په هغه ډاکټرانو باندې غږ کوم چې 500 فیسونه اخلي ځان لپاره خو ډېر داسې بلند منزلې جوړ کړی په بلډینګونو کې ژوند کوي داسې کورنۍ ته هم نظر وکړي هغه د خپل خیرات او زکات هغه کومه صدقه چې تاسې وباسي هغه په دغسې کورنیو باندې کېږي چې کله تاسې ته داسې یو مریض راشي نو د خدای لپاره په زړه کې دا احساس وکړئ چې کیدای شي دغه کورنۍ سره به پیسې نه هغه د دواخانو هغه مالکانو باندې هغه د فارمیسي هغه مالکانو باندې غږ کوم چې کله ناکله خو دغسې غریبانو ته هم نظر وکړي دا ورور ته وګوره چې څومره په چغو چغې وویلو چې پلار مې 1000 روپۍ هغه دواخانې والا له ډاکټر لی ورکو ډاکټر ورته په مخ وویشتو چې زه ورکېږه په 1000 روپۍ د کار نه کېږي په 2000 روپۍ دغه دوایانې کېږي و د خدای مسلمانه دا هم زمونږ ستاسې یو ورور دی هغه خپلو ماشومانو ته چې تاسې نظر کوئ خو دغه هم د خپل زوی په شان وګڼئ د خپل ورور په شان وګڼئ د دې په سترګو کې د دغې ورور په سترګو کې چې نن دا کوم اوښکې دي دا صرف او صرف ستاسې د لاسه دي قدرمنو لیدونکو دا وه د دغې کورنۍ هغه کوم ستونزې چې بیا هم تاسې ته موږ وړاندې کړو تاسې د دې کورنۍ د یو غړي د زړه هغه اواز واورېده زه بیا هم تاسې ته دا وایم چې ستاسې دغه مرسته او لاسنیوی به د الله تعالی په لوی دربار کې بې اجره نه پاتې کېږي تاسې ته به الله تعالی د دغې مرستې اجر درکوي دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مې وړاندې کړه تر بیا چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري یو بلې کورنۍ سره د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په دې هیله چې دا پاتې وختونه مو نیکمرغه خوشحاله او سوکاله تېر کړي تر بیا ښه وختونه ښې شېبې پاک الله مو مل شي
د غریبو لاسنیوی د ټولو مسؤلیت او دنده ده. د هیلې خیریه ټولنه.